چې د پورې بام نه کله اشارې کړي دي د لیونو غوندې میدان باندې کانې کړي دي او د ال غارمه به زما څه تلي تندې وکړي دي عزیز صاحب د ال غارمه به زما څه تلي تندې وکړي دي ستا د وصال کوڅه کې ما د ژمي شپې کړي دي او مننه خوله مې شه ماته چې توبه پې ستا د مینې راشي خوله مې شه ماته چې توبه پې ستا د مینې راشي ګنې تا ټول عمر په سپینه خوله خیرې کړي دي او ای د مغرور حسن ملکې پانسداره بچې زما په باب که دې اوس هر څه فیصلې کړي دي او کله ښکاره دې سپین رخسار کله اوربل نیم کپو کله ښکاره دې سپین رخسار کله اوربل نیم کپو په ما کانې دې دې رنګینې لوپټې کړي دي او د تهمت رنګ کې به ککړې چې نور به هېڅ یو نه سي عادل په دې کتاب کې ډېرې ولیکې کړي دي عزیز صاحب نظم ووایم ماله سره نوم کوم ځای راځي چې د دې خاورې بچي دي حلالیان چې د دې خاورې بچي دي حلالیان دي هغه خلک په خپل ځان پورې حیران دي او چې د وخت د ارمانونو قاتلان دي چې د وخت د ارمانونو قاتلان دي هغوی په دې وطن کې واکداران دي او چې د سود او کمیشن ټیکهداران دي چې د سود او کمیشن ټیکهداران دي د هغوی خوږې خبرې دي کوتیان دي او ورته وګوره پیریان او ماماګان دي ورته وګوره پیریان او ماماګان دي په پیره ورته ولاړ بوډې هلمان دي او په مردارو سار په شوي پیشوګان دي په مردارو سار په شوي پیشوګان دي او هغې سپینې جامې اغوندي شیخان دي او ربه ستا لویه خدایي د انسانان ربه ستا لویه خدایي د انسانان دي خو دا بعضې د بنیانو بندګان دي او چې د وخت د پیرنګیانو شاګردان دي چې د وخت د پیرنګیانو شاګردان دي او که دا خلک اوس د تیل مې ټول مفتیان دي چې هر څه پکې په یو څه دي ګران دي خادم صاحب چې هر څه پکې په یو څه دي ګران دي نو دا کارونه ټول د خارې ناخوستان دي او چې د هیچا پروا نه لري سپایان دي چې د هیچا پروا نه لري سپایان دي نو دا نو سیمې د ملنګ فخر افغان دي او چې د هیچا پروا نه لري سپایان دي دا نو سیمې د ملنګ فخر افغان دي او چې لاسونه یې زمونږ په ګریوان چې لاسونه یې زمونږ په ګریوان دي نو هغه څوک د خانان او نوابان دي او چې زما د پښتون نسل دشمنان دي چې زما د پښتون نسل دشمنان دي نو دا د دې وطن په نوم محافظان دي مړه بس خړې اوبه او ړانده میان دي مړه بس خړې اوبه ړانده میان دي د پیرانو په لستوڼو کې ماران دي او خلک خار په خوږه خوله خوري هوښیاران دي خلک خار په خوږه خوله خوري هوښیاران دي دا دل ترخې خبرې د تاوان دي